السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي یاره زمونږ مسجد ته غلک وړوکی غوندې دی، یو 100 کسه پکې راجمع کېدی شي. نو زمونږ په محله کې چونکې د جمعې منځونه کېږي، نو موږ په دې وړوکي جومات کې د جمعې منځ کوو، او بل یو مسجد دی راسره خوا کې، د هغې مولانا صاحب فرمایلي دي چې یاره په دې جومات کې د جمعې منځ نه کېږي. نو جناب علي زما خیال خدا دې زم کېدی شي اول خو به د مولانا صاحب دغه خبره نه وي کړې، ځکه چې عالم وي مولانا یې بیا دغه خبره نه کوي. او یا دویمه دا د تاسو به صحیح پوه شوي نه یې، کېدای شي دغه د خبرې مطلب به دا وي چې دلته تاسو 17 یا 20 کسه راجمع کېږئ او دا جمع کوئ، که دا هم زمونږ د مسجد ته راشئ نو زمونږ جمع به درسره نور هم غټه شي، نو ثواب کې به فضیلت او زیاتوالی راشي. کېدای شي دغه خبره شوي، لیکن که نه دا خبره وي نو خیر دی چې یو ځل د جمعې منځ د جواز خبره شي. د جمعې د مانځه دپاره 15 شرطونه دي، فتاوا شامي کې هم ویلي، خو هغه و تقریبا واپس ترې هم دا 15 جوړېږي. به دا یو سنایي کې ډېر بهترین ترتیب کې ډېر بهترین بحث ورباندې کړی. نو هلته ویلي چې د جمعې دپاره 15 شرطونه دي، په هغې 15 شرطونو کې خو وړوکی غټ جومات پکې نشته. 15 شرطونه به زه درته دا ووایم، صحیح دی. اول شرط دا دی چې خار به وي خار، دویم شرط دا دی چې د مسلمانانو حاکم به وي، دریم شرط دا دی خطبه به پکې ویلې کېږي، او څلورم شرط دا دی چې د امام نه ما سوا به 3 کسه د خطبې نه ونیسه د اول رکعت تر سجدې پورې وي. 3 کسه 1 2 3، یو به امام صاحب یو 3 به مقتدیان. خدا په کوم وخت کې ورته پکار دي چې کله امام صاحب خطبه شروع کوي اوله خطبه دی وخت کې به 3 کسه کم از کم متناستي، او چې امام صاحب مونځ باندې ودرېد او اول رکعت سجده چې تر کمې کوله تر دې وخت پورې به پکې 3 کسه وي، چې د اول رکعت سجده ولګول او بیا پکې د 2 کسانو او د سنمات شو خیر دی، بیا ورپسې دغه یو قسم کېږي. خو که نه د دې اول رکعت د سجدې نه وړاندې ترې یو کس لاړ او 2 کسه پاتې شو، بیا نه کېږي. او دریم او پنځم شرط اخیری شرط هغه دا دی چې د ماسپښین په ټیم کې وي، صحیح دی، وخت دا ورته شرط دی. نو علما خو ورته دا 15 شرطونه ویلي، او بیا ویلي دي چې خار یا قریه کبیره لوی کلی چاته ویل کېږي. په دې باندې موږ ډېر بحث کړی دی مخکې، زما سره نور میسیجونه شته، هم بیا درسره شیر کوم. قریه کبیره دې ته ویل کېږي لوی کلی چې هغې کې کم از کم 2000 انسانان اوسېږي، کورونه نه 2000 انسانان پکې اوسېږي. نو چې 2000 کسان پکې اوسېږي، اگر چې د ښار نه لرې کلی وي، په دې کلي کې هم د جمعې منځ جایز، او که چېرته ښار وي او یا مضافات د ښار وي، عربۍ کې ورته فناء المصر وایي، یا مضافات ورته په اردو کې وایي، یعنی د ښار سره ټچ کلي. که د ښار او د دې کلي په منځ کې دشته وه یا پکې پټي ول، مزرعه عربۍ کې ورته وایي، پټي پکې وو، نو بیا د ورکوټی کلي هغې کې 2000 کسان، نو بیا په دې کلي کې د جمعې منځ نه کېږي، په ټول کلي کې نه کېږي، غټ جومات که وړوکی جومات. لیکن که د ښار یو ښار او د نن سبا زموږ ستاسو دا کلي اکثره ښارونه ګرځېدلي دي، صحیح دی، نو دې کې د جمعې منځونه کېږي. نو چې یو ځل په یو ښار کې یا په قریه کبیره کې د جمعې منځ جایز شي، بیا ورته جومات شرط نه دی، بیا په پارک کې هم کېږي، او په ګراوند او د کرکټ میدان نه په هغې کې هم کېږي، یا د کبډۍ میدان وي یا د فوټبال میدان په هغې کې هم کېږي. که هغه لا څه کوي په کمره کې هم کېږي، چې کمره کې نه دی، کمره کې امام صاحب راجمع شي او کم از کم درته 3 مقتدیان ورسره یا 4 یا 5 یا 6 یا 7، او په جومات کې ښه مزېدار هلته امام صاحب جمع کوي او دلته مزېداره جمع وکړه، جمع د جمعې منځ یې وشو، فرض ادا شو. اگر چې د جومات فضیلت ورته نشته، فضیلت ډېرې خبرې دي، او کېدل او نه کېدل، یو ته جواز او عدم جواز په عربۍ کې وایي، صحیح دی. یو د افضل او غیر افضل خبره ده، د افضل او د مفضول خبره ده، د افضل او د مفضول خبره خو ته نه کوې، ته خو یې نه کېږي، دا نه کېږي معنی عدم جواز خبره ده، صحیح دی، یعنی جایز نه دی. اوس یو ځل په یو علاقه کې د جمعې منځونه جایز شو، نو بیا هلته په هر جومات کې د جمعې منځ کېږي، هر جومات کې. خو ما درته ویل جومات لا څه کې جومات ورته شرط هم نه دی، په کمره کې هم کېږي، او په سراتیر شاه هم په کلي کې په کور کې هم کېږي، چې یو 15 کسان پکې سړي وي، بیا مسله پکې نشته. یو دې ورته امام شي او خطبه دې ورته ووایي، او دا نور دې ښه مزېدار ورسره پاتې شي. دا مسله باقاعدت ورسره فتوا دارالعلوم دیوبند ډېره مزېداره حل کړې. فتوا دارالعلوم دیوبند کې دغه رنګې وایي، هلته یو سړی ترېنه پوښتنه کوي، وای که چېرته موږ مسجد ته لاړ نه شو، دلته په کمره کې جمع کو، نماز جمعہ کے لیے مسجد شرط ہے یا نہیں، اور کمرہ مسجد کے حکم ہے یا نہیں. دی ورته وہ کمرہ مسجد کا حکم نہیں رکھتا ہے، صرف د مسجد حکم پکې نشته دی، ځکه ثواب د مسجد پکې نشته، لیکن جمعہ اور جماعت اس میں درست ہے. دا وګوره، کیونکہ جماعت اور جمعہ کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں. دا وګوره، او بیا د فتاوا شامی حواله باقاعدت ورسره پکې ورکړي. فتاوا شامی اول جلد دی او صفحه دا 700 او 20 صحیح دی، او باب الجمعه ده. نو دا وګوره، نو دا مسله فتوا دارالعلوم دیوبند ډېره مزېداره حل کړې. فتوا دارالعلوم دیوبند 5 جلد 5 نمبر صفحه د کتاب الصلاه. فتوا فریدي حل کړې 3 جلد 125 نمبر صفحه د فصل في شروط صحه الجمعه. فتوا محمودي حل کړې 8 جلد او 40 نمبر صفحه ده باب صلاه الجمعه، صحیح دی. او د قرنګي دا مسله کفایت المفتی کې مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله رحمه الله حل کړی 3 جلد 226 نمبر صفحه ده فصل 2 شرایط جمعه. حسن الفتاوا دا مسله حل کړی 4 جلد 130 نمبر صفحه ده باب الجمعه والعيدين. حسن الفتاوا ما ته مخه ته پراته ده، صحیح دی. دې کې دا پوښتنه تنه شوی چې ایک شهر میں متعدد جگہ جمعه جائز ہے، د ورته جائز ہے، دې کې مسله نشته. او بیا دا فتاوا شامی حواله را نقل کړی، وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيره مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. امسج خلا را نه لګو چې بخنه بکوي، خلاصه براجمه کو خلاصه، که مسجد وړوکی وي که مسجد غټ وي، دا ورته شرط نه دی. شرط ورته دا دی چې کله به غټ وي 2000 کسان به پکې اوسېږي، یعنې کوم کلي کې یو ځل د جمعې منځونه کېږي، بیا په ورکوټي جومات کې هم کېږي، او په غټ جومات کې هم کېږي، او په میدان کې هم کېږي، او په ګراوند کې هم کېږي، په هماغه کلي او یا هماغه ښار کې، او دغه رنګې په یو کور کې هم کېږي، د یو کور په یو بیټک او کمره کې هم کېږي. اگر چې ثواب به د مسجد په اندازه نه وي د دې بیټک او د کمرې، لیکن د جمعې منځ پکې جایز دی. که چا وکړه غاړه خلاصه شوه، د فضیلت خبره جدا ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.